هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو فایر بریګیډ والا خبرې کوئ؟ او مونږ فایر بریګیډ والا خبرې کوو. جی ستاسو د مدد ضرورت دی. زموږ په کور اور لګېدل دی. اوبه پې اچولې وې تاسو؟ او جی اوبه مې پې اچولې وې خو اوبو سره مړ نه شو. ښه ده چې مړ نه شو نو بیا خو مونږ هم نه شو راتلی ځکه مونږ به پې اوبه اچو. صحیح ده. یو خو د عارف دا نمبر هم نه میلاویږي ما. هلو السلام علیکم. عارف څنګه یې ښه؟ وعلیکم سلام. هلکه زه عارف نه یم. تا غلط ځای ته رنګ میلاو کړی دی. څنګه غلط ځای ته مې رنګ میلاو کړی دی؟ 2 نمبر کار کوي که څنګه؟ ظالمانانو شکر وباسئ چې زموږ په دې وطن کې 7 جنم والا دا سین نشته. ګنې 6 ځله به نور ذلیله کېدو بیا. تاسو ولګوئ شرط په ټوله دنیا کې داسې یو ډاکټر نشته چې هغه خپې سیده کړي کومې خپې چې رشته داران ستاسو په معاملو کې وښي. نشته داسې ډاکټر. مونږ کې واقعي چې دا شی ډېر زیات دی. ګینې تاسو به د انګریزانو د خولې نه به تاسو چاته دا نه اورېدلي چې انګریزان یو کس پانسۍ ته خېجوي او اول دې تپوس کوي چې ستا آخري خواهش څه دی. مونږ همیشه زمونږ په ذهن کې دا وي چې آخري خواهش دې تپوس وکړئ وی آخري خواهش دې تپوس. که اوس درته ناڅاپه دا کس ووایي دا څوک چې په پانسۍ خېږي ناڅاپه ته دې تپوس وکړې چې ستا آخري خواهش څه دی او هغه ته جواب کې ووایي چې شابه زما په ځای زما آخري خواهش دا دی چې زما په ځای ته دې پانسۍ ته وخېږه. خوله به دې بیا چینګه نه نیولي. او بل دا چې مونږ پر خپلو زنانو مړه الزام لګو چې دوی په نسه خبره باندې جګړې کوي. دا غریبانان کله په نسه خبره باندې جګړې کوي؟ دوی خو چې څه خبره نه وي نو جګړې کوي. خو مړ زما دا خبره خامخا ومنئ. تاسو چې کله بار ملک ته ځئ که نه دې نه مخکې په کور کې یو ټرای وکړئ. هسې په دې بجلۍ په دې تارونو کې ګوتې وهئ چې کور کې درته کم یو کس ووایي چې هلکه خیال کوه بجلي دې ونه نیسي صرف هغه کس ته پیسې ولېږئ بار ملک نه. بقایا یو کس له هم پیسې مه لېږئ ځکه هغوی په تاسو نه خفه کېږي.